أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. سورة الممتحنة وهي 13 آية وفيها ركوعان. سورة ممتحنة مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. 14 آیاتونه دي او 2 رکوګانې دي. د دې سورت ابتدایي آیاتونه دې باره کې نازل شوي دي چې د مشرکانو سره د زړه مینه محبت او دوستي حرامه ده. د بدر غزا شوې وه. د هغې نه وروستو حدیبیه مقام باندې په 6 کال د هجرت معاهده شوې وه چې 10 کال لپاره وه کفار مکه د پیغمبر علیه السلام سره جنګ نه کوي. د پیغمبر علیه السلام او د کفار مکه ترمنځ جنګ جګړه به نه وي او د دې وعدې خلاف ورزي به کېږي نه او باقي عرب قبایل که د پیغمبر علیه السلام سره ملګري کېږي هم او که قریش مکه سره یو ځای کېږي هم هغوی به دې معاهده کې داخل وي. کفار مکه نه خلاف ورزي وشوله. په 6 کال د هجرت صلح وشوله او په 9 کال د دوی نه خلاف ورزي وشوله. هغه د 10 کالو د جنګ نه کولو معاهده ماته شوله. پیغمبر علیه السلام د الله په حکم باندې د مکې د کافرو سره د جنګ کولو اراده وکړله، د حملې کولو اراده وکړله. او دا تیاری د حملې پټ انداز باندې شروع وه او پیغمبر علیه السلام ملګرو ته ویل چې څوک درنه خبر نه شي. دغه زمانه کې د مکې مکرمې نه یوه ښځه وه چې د هغې سارا نوم و. مدینې منورې ته راغلله. پیغمبر علیه السلام ترنه تپوس وکړه چې تا هجرت کړی دی چې دلته راغلی؟ وی نه هجرت مې نه دی کړی. بیا ترې تپوس کوي چې ته مسلمانه شوې نو دلته راغلی؟ وی نه مسلمان هم نه یم. نو بیا ته پیغمبر علیه السلام تپوس وکړه چې آخر دلته کوم غرض باندې راغلی چې هجرت دې نه دی کړی، مسلمان نه نو مدینې ته څنګه راغلی؟
نو دی ورته ویل چې تاسو په مکه مکرمه کې یو اوچت خاندان خلک وئ او په تاسو زما ګزاره روانه وه. اوس د مکې لوی لوی سرداران غزوه بدر کې مړه شو او تاسو مدینې منورې ته راغللی، نو زما ګزاره مشکله ده. نو د ډېر سخت حاجت او ضرورت د وجې نه دلته راغلم چې ما سره څه امداد وکړې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ته په مکه مکرمه کې پېښوره ډمه نه وي چې تا به په مجلسونو کې لوبې ویلې. هغه د مکې نوجوانان چې په تا به د روپو باران کو هغه څه شو؟ نو دا ښځه ورته وایي چې د بدر واقعه شوې ده، نو د هغې نه وروسته د مکې مکرمې د خلکو هغه جشن او خوشحالي او تقریبات ختم شوي دي او د هغې نه پس زه چا مجلس ته راغوستی نه یم. نو بس غریبۍ هم ګزاره مې نه کېږي او دلته رالم ما سره امداد وکړئ. نو پیغمبر علیه السلام خپل خاندان بني عبدالمطلب خلکو ته ویل چې دې سره امداد وکړئ. نو هغوی وله نغدې پیسې م ورکړې، جامې یې م ورکړلې، امداد یې ورسره وکړو، دی رخصت کړله. دا هغه زمانو چې صلح حدیبیه شوې وه او کفار مکه هغوی معاهده ماته کړې وه او پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه د حملې کولو اراده پټه کړې وه او پیغمبر علیه السلام دعا کړې وه یا الله زمونږ دا راز مکې والو ته د وخت نه مخکې مخ ښکاره کړې. په مهاجرینو کې یو صحابي دی چې د هغه نوم دی حاطب ابن ابي بلتعه. دی په اصل کې د یمن باشنده او په مکه مکرمه کې اوسېده. نو مکه مکرمه کې د ده قام قبیله نه وه او دی د مکې مسلمانو. بیا د هجرت وکړه مدینې منورې ته، خو د ده اهل و عیال مکه مکرمه کې پاتې. د پیغمبر علیه السلام ګڼ صحابه کرام چې مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړو، د هغوی خاندانونه هم مکه کې پاتې، خو د هغې قام قبیله وه د مکې کافرو ډېر نه تنګول، ګزاره ورسره د قام قبیلې د وجې نه کوله. او د حاطب قام قبیله په مکه مکرمه کې نه، نو ده سره دا فکر و چې زما په مکه مکرمه کې قام قبیله شته دی نه، نو اهل و عیال مې مکه کې وي، د مکې کافران به یې تنګوي، نو زه به هغوی سره یو احسان وکړم چې زما د احسان د وجې نه زما قام قبیلې ته زما اهل و عیال ته تکلیف نه رسوي، ظلم پرې ډېر نه کوي. او د حاطب په زړه کې 100% یقین و چې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فتح خامخا ورکوي. او ځکه د پیغمبر علیه السلام راز ښکاره کړم، د پیغمبر علیه السلام او ملګرو ته هیڅ نقصان نه رسي. نو دې حاطب ابن ابي بلتعه یو خط ولیکه پټ او هغه قریش مکه ته ور ولیږه د دې سارا ډمې په لاس باندې، او په هغې کې لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام په تاسو باندې حمله کول غواړي. دا یو پټ خط د ولیکه او سارا له ورکړه. اوس الله پاک وحی راولېږله پیغمبر علیه السلام ته، اطلاع یې ورکړله چې حاطب سارا ته خط ورکړی دی او ستا راز فاش کېږي.
پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ او زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دې دریو صحابه کرامو ته حکم وکړ وی په اسونو سواره شي او دې ښځې پسې اوس غلی د مدینې نه مکې ته روانه ده او تاسو چې په اسونو اوس غلی نو دا به روضة الخاخ نومې ځای سره رالاندې کې او ورته وایي چې خط راله راکړه خط ته واخلې او ماله واپس راوړی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی منگ دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم مطابق تیز رفتار سرا لاړو او ټیک روضة الخاخ مقام سره دا ښځه منګ را لاندې کړه دا په اوښه باندې سوره وه وی منګ ورته چې خط راکړه تا سره خط دی هغې وی ما سره د هېڅ چا خط هم نشته منګ د دې اوښ کېنو او د دې تالاشي مو واغېسته خط په لاس رانغی وی من زړه کې وي چې د پیغمبر علیه السلام خبر خو غلط کېدی نه شي خامخا دې سره خط شته خو چې ته یې پټ کړی دی نو د زنانه تالاشي سرسري تالاشي م کړې ده خو خط پیدا نه شو وی اخر من ورته چې خط راوباسه او که خط نه راوباسي نو جامې ده نه مکمل اوباسو من به تالاشي کوو من ته پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې خط دې سره دی یا به خط راکې کني ټولې جامې ده نه اوباسو دا ښځه پوه شوه چې زما خلاصې له دوی نه کېږي لکه چې د زنانه خو سړی پوره تالاشي کولی نه شي خط پټ ته هر ځای چې دی دې ته معلوم دی خو چې تا تمکي ورکړه چې جامې رانه وباسو نو بس په پډه باندې پټ خط پروت او هغې راوویسته علي رضی الله تعالی عنه وایي چې من پیغمبر علیه السلام ته خط ورسو وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دا واقعه واورېد پیغمبر علیه السلام ته وایي چې دې سړي الله سره د الله رسول سره او ټولو مسلمانانو سره خیانت کړی دی زمونږ راز کافرو ته یې لیکلی دی ما ته اجازت وکړه چې دا سټ ته نه ووامه وی پیغمبر علیه السلام حاطب نه تپوس کوي چې دا حرکت دې ولې کړی دی نو حاطب ابن ابي بلتعه عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ایمان اوسم پتا دی ذره فرق پکې نه دی راغلی او خبره دا ده چې زما په زړه کې یو خیال راغی چې زه په مکې والا یو احسان وکړم دې دپاره چې زما اهل و عیال ته څه ونه وایي ځکه زما نه علاوه نور مهاجرین داسې نه دي چې د هغوی به قام قبیله هلته نه وي د هغوی قام قبیله شته او زما قام قبیله نه وه نو ما د خپل بال بچ د حفاظت دپاره دا خط لیږلی دی وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې حاطب رښتیا ویلي دي او د ده په باره کې د خیر نه علاوه بله خبره مه کوئ سړی ښه دي رښتیا ویلي وی دغه وخت کې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل ایمانی غیرت کې راغی او بیا وویل اجازت وکړه چې دی منافق نه دا سټ ووامه وی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ولې دې د بدریینو نه نه د بدر په جهاد کې چې کوم صحابه کرام شامل دي مخکینی او وروستني ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي دي نو دی بدري دی د ده د جنتي کېدو اعلان الله کړی دی یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دا ور سترګو کې اوښکې راغلې او عرض کوي الله د الله رسول په حقیقت باندې ښه پوهېږي یو روایت کې دي چې حاطب دا خبر هم کړې وه چې دا کار ما کړی دی نو د مسلمان او د اسلام د ضرر په خیال مې نه دی کړی ځکه چې زما یقین دی چې الله پیغمبر علیه السلام ته فتح ورکوي که اهل مکه خبر شي هم پیغمبر علیه السلام ته نقصان رسولی نشي دې واقعه کې دا آیاتونه الله پاک نازل کړل چې د کافرو سره د مسلمان دوستانه تعلق ساتل حرام دي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए ईमान वालो ला तत्तखिज़ू मनी से तासो अदुव्वी व अदुव्वकुम जमा दुश्मन औस्तासु दुश्मन औलिया आप दोस्त बाने तुल्कून इलैहिम बिलमवद्दति तासु वंदे कवे तीता दोस्ती तासु दोस्ते पैगाम वरलेगे वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक़ पताक़ीक़ सर काफिर शुवी दी बिमा पाग सुबाने जाअकुम च तासु तरागले मिनल हक़ रिश्तिनी दिन्ना तासु त चिकम रिश्तिनी दिन रागले न दिला अगे न इनकार करे هذا الله دشمنان شو يخرجون الرسول وإياكم دي أباسي تاسولرا يخرجون الرسول دي أباسي پیغمبر علیہ السلام وإياكم او تاسو ان تؤمنوا بالله صرف پا دے وجہ چی تاسو ایمان روڑے پا اللہ پاک بانے ربکم چی تاسو رب دے پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام دخپل محبوب وطن نے استلی اور تاسو قصور صرف دا کہ تاسو پا اللہ ایمان روڑے چی تاسو رب دے نو دینا لوی دشمنی و ظلم بکم کی لیشی ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی کچرتا سراوتلی جہادا فی سبیلی دا پارا دا جہاد کول زما پلار کی وارتغاء مرضاتی او دا پارا دا طلب کولو دا رضامند زما کچرتا زما دا رضا دا پارا زما پلار کی راوتلی دا پارا دا جہاد تسرون الیہم بالمودت تاسو پٹ پٹ لے گئے دیتا بالمودتی دا دوست پیغام وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم وانا اعلم اوز خبرداریم بما پاغ سبانے اخفیتم چتا سے پٹوئے وما اعلنتم او پاغ چتا سے اخکار کوئے کتاسو یو کار دا تمام دنیا نے پٹو کہ اللہ وی ما تخکار لی گورا حاطب پٹ خط لکلے لے او پیغمبر علیہ السلام تا اللہ خبر ورکو ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم اغا چاچ پتاسو کی دا کار وکر دا پٹ خطے اولے گا فقد ضل سواء السبيل پتاقیق سر خطا شوید دی دا نیغ لارینا پوشیدہ خطے لے گلے لے کامیاب پکے نشو دے سخت غلطی کرے دا ومن يفعله منكم اگا چاچ دا کارو کل تاسونا کفار مکہ تے پٹ خط اولے گا فقد ضل نو پتاقیق سر خطا شوید دی سواء السبيل دنيغ لارنا إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء إن يثقفوكم كتردي تپلاس بان تاسو ورشے يكونوا لكم أعداء ندی بس تاسو سر دشمنانوی إن يثقفوكم کچری اولی سی دوی تاسو لرا دا دوی پلاس کی تاسو ورشے دے کافر و پلاس کی مسلمان ورشے یکونو لکم اعدان ندوی دا کافر بشیس تاسو دا پار دشمنان ویبسطو الیکم ایدیهم دی بدر اغزی تاسو تقبل لاسنا تاسو تا نقصان رسول دا پار بقبل لاسنا در اغزی والسنتهم او اقبل جب بم در اغزی بسوء پا بدے سرا پلاس بم نقصان در کئی و پا جب بم نقصان در کئی وودو لو تکفرون
دوی محبوب ګڼي دا خبره چې تاسو کافر شي، کافر کوي چې تاسو کافر کی نو په دې باندې دوی خوشحالېږي. نو موجوده حالت کې چې ته مسلمان او دې کافر نو ستا او د دوستي کېدی نه شي. نو که ته دوی سره ډېر د دوستۍ اظهار کې نو ستا خیرخوا کېدی نه شي، هغې به خوشحالېږي چې د دوی په شان کافر شي. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم. حاتب ابن ابي بلتعا خط لګل د خپل بچو د حفاظت لپاره، نو دا بچی به په کار نشي. لن تنفعكم ارحامكم، بالکل به فایده درنه کی تاسو تاسو رشتہ داری، ارحامكم ستاسو خاندان، ولا اولادكم او نستاسو بچی. یوم القیامت د قیامت پر یفصل بینکم، الله به فیصله وکړي ستاسو په منځ کې. والله بما تعملون بصیر، الله په هغې عملونو باندې چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم، په تحقیق سره ستاسو د پاره شته ښه طریقه. قد كانت لكم اسوة حسنة، په تحقیق سره ستاسو د پاره شته اسوة حسنة خشته طریقه فی ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام په جن کې د هغه د جن حالات وګوره. والذین معه، او هغه خلک چې د سره اذ قالوا لقومهم، په کوم وخت چې ابراهیم علیه السلام او د هغه ملګرو وویل لقومهم خپل قوم ته انا براء منکم، بېشکه موږ ستاسو نه بېزاره یو. ابراهیم علیه السلام او د هغه مؤمنانو ملګرو د کافر قوم قبیلې ته ویل انا براء منکم، بېشکه موږ ستاسو نه بېزاره یو. ومما او د هغه څه نه تعبدون چې تاسو ورله عبادت کوئ من دون الله، بغیر د الله نه، ستاسو د خدایانو نه موږ بېزاره یو. کفرنا بکم، من ستاسو نه منکر یو، تاسو د الله نه منکر یې نو من ستاسو نه منکر. وبدا بیننا وبینکم العداوة، او ښکاره شوې ده زموږ او ستاسو ترمنځ د دشمني والبغضاء او بغض ابدا، همیشه دپاره زموږ او ستاسو دشمني ده. حتی تر دې پورې تؤمنو بالله وحده، چې تاسو په یو الله یوازې ایمان راوړئ. زموږ او ستاسو دشمني همیشه نه ده. که تاسو ایمان راوړئ نو زموږ وروڼه، او که تاسو ایمان نه راوړئ نو بیا هم دشمنان یې. الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن، کافر د مؤمن سره او مؤمن د کافر سره دوستی نشي کولی. نو دا ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار ته وایي زه به تاله بخښنه غواړم، نو ګوره پلار یې کافر او دغه د دوستۍ علامه نه چې بخښنه ونه غواړي. نو د هغې جواب الله پاک کوي چې ابراهیم علیه السلام پلار ته تبلیغ وکړ د یو الله عبادت ته یې راوول، نو هغه ورته سم شه، ما ته دا د یو خدای نوم ما اخله، کنی په کامه کې به د نڅا وباسم، سنګسار به دې کړم، یا لر شه زمانه لرې شه، ډېره موده چې ما د مخې نه را نه شي. نو هغه ورته سلام وکړو، به زه درنه لاړم او زه به ستا لپاره بخښنه غواړم. دا یو وعده یې وکړله. اوس دا د بخښنې وعده ابراهیم علیه السلام کړې ده، نو هغه د پلار دپاره بخښنه غواړي. خو د دې بخښنې غوښتو مطلب دا دی چې یا الله مسلمان یې که نو ویې بخښه، داسې نه چې په حالت د کفر کې دې وي او کافر دې مړ شي او بیا هم راله وبخښه، داسې نه. امید یې و چې خدای به مسلمان کي، نو د بخښنې وعده یې وکړله. خو چې کله الله ورته بیا خبره ښکاره کړه چې دې ایمان نه راوړي، نو بس بیا دې ته بېزاره شو، بیا وله بخښنه نه ده غوښتې. دا ورته ویله استغفرن لکه، زه به ستا لپاره بخښنه غواړم.
नो सूरत तौबा के अल्लाह फरमाई वमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह انه وبخنا غسل ابراهيم عليه السلام دخل پلار دپارا الا عن موعدة وعدها اياه مگر دی وعده تر مخه پلار سره کړو فلما تبين له انه عدو لله چکل دته معلومه شول چې دی خو عدو الله دی دا الله دشمن نو تبرأ منه بیات نبی زار شو دی ورله بخنه نه غوښتي الا قول ابراهيم لابيه مگر دا وینا د ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته لاستغفرن لك من الله من شيء ذا اختیار نه لرم مالک نه یم ستاره پاره من الله د الله په مخ کې من شيء داسې شي چې په حالت د کفر کې په توبه خمه ربنا عليك توکلنا اے زمونږ ربا عليك توکلنا من پتابان توکل او بروسه کړی دا و الیک انبنا او من ستا طرف ته رجوع کړی دا و الیک المصیر او ستا طرف ته زمونږ در تګړي ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا ربنا اے زمونږ ربا لا تجعلنا فتنة مگر زو منگا یو امتحان للذین دا اغی خلقو دا پارا کفرو چی کفری کردی یا اللہ دا کافرانو دا پارا تخت مشق من جوڑوا کہ دوی پا من باندې ظلمونه کوي را باندې خوشحالیږي او بیا دام وایي چې کلچر دوی په حق او نو موږ به په دا دونه ظلمونه ولې کول نو دا یو امتحان دی خدای دې امتحان کې موږ مه راوله واغفر لنا ربنا منگا تبخنو اوکے ایزا منگ ربا انکا انت العزیز الحکیم بے شک انت زبردست و حکمت والائے لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة فتحقیق سرا كان لكم ساسو لپارشتری فيهم دا ابراهيم عليه السلام او دا غد خپل مرګرو په باره کې اسوه حسنه یو خشته طریقه لمن دا هغه چا د پاره کان يرجو الله چې هغه امید لري د الله د ملاقات واليوم الاخر او د آخرت دروازې ومن يتولى هغه چا چې مخوار او د حقنا فإن الله پس بشک الله پاک هو الغني الحميد ام دے بے پرواہ چاہتا محتاج نرے الحمید ام دے حمد ثنا لائق رے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله العظيم سورة الممتحنة اتیشتما سپارہ اوم نمبر آیات مخ کے آیاتنو کے دا حکم ذکر شو چې د کافرو سره دوستانه تعلق مساته د مکې مکرمه کافرانو سره مسلمانان دي دوستانه تعلق نساتی اوس دې آیات کې الله پاک فرمایي
د الله د قدرت او د رحمت نه بعیده نه ده چې نن کم خلک ستاسو دشمنان دي سبا له هغه مسلمانان شي او ستاسو د هغوی ترمنځ به دوستانه تعلقات د ورورولۍ جوړ شي. همدغسې وشو چې مکه مکرمه کله فتح شوله تقریبا ټول مکې والا مسلمانان شو او کومو خلکو چې په مسلمانانو پسې به توره رایسته جنګ به یې ورسره کو هغوی په مسلمانانو خپل ځان قرباني کو. بیا نو دې آیات کې مسلمانانو ته الله تسلي ورکړله چې مکې مکرمې خلکو سره دا دوستانه تعلقات نه کول دا پرهیز دا صرف د یو څو ورځې دی بیا به دې ته ضرورت نه پېښېږي ځکه چې هغوی به مسلمانان چې ستاسو سره بیا ورورولي جوړه شي. نو موجوده وخت کې چې دوی کافر دي نو دا ترک موالات دوستی نه کول دې کې کلک شي بے اعتدالي درنه اونی شي. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. امید دی چې الله پاک ان يجعل بينكم وګرځي په ما بین ستاسو وبين الذين او په ما بین د هغې خلکو کې عادیتم منهم چې ستاسو د هغوی سره دشمني ده وګرځئ الله پاک مودتا دوستي. عسى الله ان يجعل امید دی چې الله پاک وګرځئ بینکم وبین الذین عادیتم منهم په ما بین ستاسو د هغې خلکو کې چې ستاسو دشمنان دي وګرځئ د دې او ستاسو ترمنځ مودتا دوستي. امید دی چې الله ستاسو دوستي جوړه کړي. والله قدیر الله پاک قادر دی هر څه کولی شي. والله غفور رحیم الله پاک بخونکی او مهربان دی. که بتقاضای بشری څه کوتاهي درنه شوي نو الله به درته معافي وکړي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. مکه مکرمه کې داسې خلک هم وو چې په خپله خو مسلمانان شوي نه وو خو د مسلمانانو سره څه ضد یې نه کو تربګني ورسره نه کوله. د دین په معامله کې د مسلمانانو سره نه جنګېدل مسلمانان یې تنګول نه او د مسلمانانو په ایستو کې د ظالمانو ملګرتیا نه وه کړې. نو داسې قسم کافرو سره د مسلمانان خوش اخلاقي کوي رواداري دې ورسره کوي بد دې ورسره نه کوي ځکه چې دغه خلک تاسو سره نرمي کوي نو تاسو مو سره نرمي کوئ. نو د انصاف تقاضا دا ده چې تاسو د دغې خلکو سره ښېګړه کوئ ځکه هغوی تاسو سره ښېګړه کوي. نو خپل اسلامي اخلاق ورته وښیه. د اسلام تعلیم دا نه دی چې د کافر یو قوم مسلمانانو سره جنګېږي او د دې کافر په وجه د دنیا ټولو کافرو سره د مسلمان جنګ کوي او وایي ټکوي دی. نه داسې به نه کوي چې کوم د سره زیاتې کوي هغه سره زیاتې وکړه او کوم چې تا سره زیاتې نه کوي هغه سره زیاتې مه کوه ځکه دا د حکمت او د انصاف خلاف ده. لا ينهاكم الله نمنع کوي الله پاک تاسو عن الذين لأغي خلقنا لم يقاتلوكم في الدين چې هغوی تاسو سره په دین کې جګړه نه کوي ولم يخرجوكم من دياركم او نه اوباسي تاسو د خپل وطنونو نه په هجرت هم نه مجبوروي. لا ينهاكم الله الله نه منع کوي تاسو
ان تبروهم چې د دوی سره ښېګړه وکړئ د ښېګړې نم نه منې کوي وتقسطوا الیهم او تاسو د هغوی سره انصاف یقاتلوکم فی الدین نه منې کوي الله پاک تاسو عن الذین د هغې خلکو نه لم یقاتلوکم فی الدین چې جنګ نه کوي تاسو سره په دین کې ولم یخرجوکم من دیارکم او نه اوباسي تاسو د خپلو کورونو نه یعنې په هجرت هم نه مجبوروي نه منې کوي تاسو ان تبروهم وتقسطوا الیهم چې تاسو د هغوی سره ښېګړه وکړئ یا ورسره انصاف وکړئ نو دې نه تاسو الله پاک منې کوي نه ان الله يحب المقسطين الله پاک محبت کوي د انصاف کولو والا سره انصاف دارو سره الله محبت کوي انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين بشک الله پاک منې کوي تاسو انما ينهاكم بشك الله پاک منې کوي تاسو عن الذين هغه خلقنا قاتلوكم في الدين چې په دین کې تاسو سره جګړې کوي واخرجوكم من دياركم او اوباسي تاسو د خپلو کورونو نه وظاهروا على اخراجكم او دوی تعاون او امداد کوي د کافرو سره على اخراجكم ستاسو په ایستلو چې څوک تاسو د مکې نه وباسي نو دوی د هغې سره ملګرتیا کوي انما ينهاكم الله بشک الله تاسو منې کوي ان تولوهم چې د دوی سره دوستي وکړې د دې دوستۍ نه الله منې کوي ومن يتولهم هغه څوک چې د دوی سره دوستي کوي د دغه کافرو سره دوستي کوي فاولئک هم الظالمون پس عمدا کسان ظالمان دي یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن دا حدیبیه په مقام باندې د مسلمانانو او د مکې د کافرانو ترمنځ یو صلح شوی وه په هغې کې یو شرط دا و مکې والا وایي چې که زموږ نه یو سړی تاسو ته درغی د مکې والا یو سړی که مسلمانانو ته ورغی نو مسلمانان به موږ ته واپس کوي اگر که دغه سړی مسلماني مکې والا شرط ولګو که زموږ د مکې نه یو سړی مسلمانانو ته درغی نو مسلمانان به موږ ته واپس کوي اگر چې دغه سړی به ستاسو د ډلې مسلمان وي خو موږ ته به یې واپس کوئ او که ستاسو نه یو سړی موږ ته راغی نو موږ به تاسو له نه واپس کوو نو پیغمبر علیه السلام ورسره دا شرط قبول کړ نو چې دا شرط قبول شو نو دې نه پس ډېر مسلمانان د دې کافرو نه د مکې والو نه رالل خو پیغمبر علیه السلام یو ځل وعده کړې وه نو هغه مسلمانان یې کافرو ته واپس کړل او الله به د دوی د رایستو انتظام وکړي دې نه پس زنانه د مکې مکرمې پیغمبر علیه السلام ته راغللې هغه زنانه مسلمانانې وې نو اوس که پیغمبر علیه السلام دا زنانه د مکې کافر ته واپس کی نو د کافر په کور کې چې مسلمانه ښځه اوسېږي نو د مسلمان او د کافر نکاح الله حرام کړی ده نو په دې مسلمانه به ظلم کېږي کافر به پرې ظلم کوي نو په حرام کې به واقع کېږي نو الله ورپسې آیاتونه راولېږل چې دا زنانه د کافرو ته مه واپس کوئ
دا به مسلمانانو سره مسلمانان دي. البته د دې زنانو به امتحان وشي چې تاسو د مکې مکرمې نه مسلمانانو ته راغللی نو ولې ستاسو د خپلو خاوندانو سره طبیعت نه لګېده، ولې د دوی نه نفرت و، ولې د مدینې منورې په سړو کې چې ته سړی خوښ کړی دی. نو تاسې تپوسونه به ترې وشي. نو که د دوی دغه غرض نه خالص د الله د رضا لپاره هجرت کړي وي نو مسلمانان به دا ښځې ځان سره کړي او کافرو ته به یې نه واپس کوي. د دنیا غرض ده که هجرت کوي نو پیغمبر علیه السلام به یې واپس کړي، او که د الله د رضا لپاره راغلي نو پیغمبر علیه السلام به دا زنانه نه واپس کوي. نو امتحان ترې واخله چې دنیایي یا نفساني غرض دپاره هجرت یې نه دی کړی. نو بعض روایاتو کې راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به دا امتحان د زنانو نه اخیسته، تپوس پوښتنه به یې کوله او د پیغمبر علیه السلام د طرفه دوی سره به یې بیعت کو، او خپل پیغمبر علیه السلام هم د زنانو سره بیعت کړی دی. اوس سړي چې د پیغمبر علیه السلام سره بیعت کوي نو پیغمبر علیه السلام ته به لاس ورکوي. که با شریعت پیر سره موریدان بیعت کوي نو د پیر په لاس کې به لاس ورکوي، خو که پیغمبر علیه السلام د بیبیانو سره بیعت کوي نو لاس به نه ورکوي. پیغمبر علیه السلام څومره بزرګ هستی او بیبیانې دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی، تمام مسلمانانې بیبیانې دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی، پیغمبر علیه السلام یې پلار دی، خو الله حکم کړی چې ښځو له به لاس نه ورکوي. نو د پیغمبر علیه السلام بیعت د بیبیانو سره زباني وو، لاس ورکول پکې نه و. که با شریعت پیران اوس هم بیعت کوي د موریدانو سره نو که زنانه مورید وي نو مخامخ کېږي به هم نه، د خپل نارینه په ذریعه باندې به پیر صاحب وظیفې ورکړي او وعده به ورسره وکړي، بیعت به وکړي، خو پیر به د زنانو سره ملاقاتونه نه کوي، نه به لاس ورکوي نه به ملاقات کوي. د خپل نارینه په ذریعه باندې بیعت کولی شي. نو دې کې پیغمبر علیه السلام ته الله حکم وکړ چې کومې زنانه ایمان راوړي د مکې والو نه راشي کافرو ته مه واپس کوئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، چې کله راشي تاسو ته مؤمنانې ایماندارې ښځې راشي، مهاجرات دوی هجرت کوونکې وي، فامتحنوهن، نو د دوی امتحان واخلئ، آزمایش پې وکړئ. الله اعلم بایمانهن، الله خبردار دی د دوی په ایمان باندې، په زړه کې دننه ایمان الله ته معلوم دی، خو ظاهري تپوس پوښتنه ترې نه وکړئ چې دنیوي غرض دپاره یا نفساني غرض دپاره خو هجرت نه دی کړی. فإن علمتموهن مؤمنات، پس که چېرې تاسو ته دوی معلومي شي چې دا مؤمنانې، فلا ترجعوهن الى الكفار، پس ما واپس کوئ دا بیبیانې کافرانو ته. لا هن حل لهم، دا بیبیانې حلال نه دي د دغې کافرو سړو دپاره، دا مسلمانانې بیبیانې د کافرو سړو دپاره حلال نه دي. ولا هم یحلون لهن، او نه دغه کافر سړي حلال دي د مؤمنانو ښځو دپاره. وآتوهم ما انفقوا، اسلام د عدل او د انصاف لاره ده. چې د مکې مکرمې یو ښځه مسلمانه شوله او د هغې خاوند کافر دی، نو دا دارالاسلام ته راوړېدله، نو دې خاوند ته اسلام پیش کا چې سړیه تم مسلمان شه، نو دا ستا ښځه او ستا ښځه به وي.
نو که سړی انکار کوي چې زه نه مسلمانېږم او دا مسلمانانو ته راوړې ده نو د دوی نکاح ختمه شوله د دې ښځې او د خاوند نکاح ختمه شوله اوس دې سړي دې ښځې له مهر ورکړی دی نو چې مسلمانان دا ښځه ځان ته کي او کافر سړي ته نه واپس کوي نو دا مسلمانان دی د دې ښځې مهر دغه کافر خاوند ته واپس کي ښځه مسلمانه شو مسلمانانو ته راوړېدله نو مسلمانان به د دې ښځې مهر د کافر خاوند ته واپس کي وآتوهم ما انفقوا ورکې د کافرانو خاوندانو ته ما هغه څه انفقو چې دې ښځو باندې کوم مهر خرج کړی دی اوس مهر هم ورکړ او د هغوی د دوی نکاح ختمه شوله نو بیا یو مسلمان سړی که د دې سره نکاح کوي نو کولی شي ولا جناح علیکم ان تنکحوهن نشته دی ګناه په تاسو باندې مسلمانانو ان تنکحوهن چې د دغې بیبیانو سره تاسو نکاح وکړئ اذا آتیتموهن اجورهن چې کله تاسو دې بیبیانو ته خپل مهرونه ورکړئ دې له چې مهر ورکوئ دارالاسلام ته راللې مسلمانانې شوي نو تاسو ورسره نکاح وکړئ په نکاح اغشتی شي ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا د مخکینی حکم په مقابله کې دویم حکم داری که د یو مسلمان سړي ښځه کافره وي د مسلمان سړي ښځه ده او هغه کافره ده نو دا د کافرو ته واپس کړي او دغه کافر به د دې ښځې مهر د مسلمان سړي ته ورکړي نو دا مسلمانان د کافرو نه هغه مهرونه غواړي او کافر دي د مسلمانانو نه مهرونه غواړي نو کافره ښځه به کافرو ته حواله شي او مسلمانه ښځه مسلمانانو ته حواله شوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر مساته ځان سره عزت د کافرو ښځو هغه عقد نکاحي سره چې کوم عزت راغلی دی نو د کافر ښځې هغه عزت عقد نکاحي ځان سره مه ساته کوافر د کافر جمع ده واسألوا ما انفقتم وغواړئ تاسو ما هغه انفقتم چې په دې ښځو باندې تاسو کوم خرچ به طور مهر کړی دی دا ښځه کافره ده مسلمان ولا مهر ورکړی و د کافرو نه وغواړئ وليسألوا ما انفقوا او دغه کافر دې وغواړي کافران دې وغواړي ما هغه انفقوا چې دوی په مسلمانانو ښځو باندې کوم خرچ او نفقه کړې ده ذالکم حکم الله دا د الله حکم دی یحکم بینکم الله فیصله کوي ستاسو په منځ کې والله علیم حکیم الله علم والا و حکمت والا دی نو حکم شرعي دا دی چې ښځه کافره ده د مسلمان په نکاح کې وه نو مسلمان کافرو ته ورکړله د کافرو نه مهر غواړي اوس کافر وله مهر نه ورکوي نو چې کافر مهر نه ورکوي نو که د کافرو نه یو مسلمانه ښځه راغلې ده نو د هغې مهر هغې کافر خاوند له تاسو مو ورکوئ دلته د مسلمان له ورکړه که د ده نه کومه ښځه تلې ده دا به د هغې په عوض کې درته راشي وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار کچره فوت شي له تاسو نه وإن فاتكم کچره فوت شي له تاسو نه لاړ شي ستاسو نه شیء من ازواجکم څه شی ستاسو د بیبیانو نه ستاسو بیبیانې لاړلې الی الکفار کافرو ته فعاقبتم نو تاسو د هغوی نه بدله واخلئ د هغوی مسلمانه ښځه راغلې ده د هغې هغه مهر تاسو والئ وآتوا الذین ذهبت ازواجهم
پس ورکه تاسو هغه خلکو ته ذهبت ازواجهم چې د هغوی بیبیانې تللي وي نو هغوی له ورکې مثل ما انفقو په مثل د هغې چې هغوی خرج کړي وي. مسلمان چې په دې خپله ښځه کم خرج کړی دی مهر یې ورکړی حق عمره مهر د دې کافرو نه د هغوی د مسلمانانو بیبیانو دوی له ورکې او که څه زیاتي شي نه کافرو ته واپس ودېږي. واتقوا الله الذي او یریږئ د هغې الله نه انتم به مؤمنون چې تاسو په دغې الله باندې ایمان راوړی دی. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام اذا جاءك المؤمنات چې کله راشي تا ته مؤمنان ښځې یبایعنک او ستا سره بیعت کوي علی الله یشرکن بالله شیئا بیعت وعده ده چې وعده کوي او بیعت کوي تا سره علی ان پدې خبره باندې لا یشرکن بالله شیئا چې دوی به د الله سره هیڅ شی شریکوي نه ولا یسرقن او دوی به غلا هم نه کوي ولا یزنین او دوی به زنا هم نه کوي ولا یقتلن اولادهن او دوی به خپل بچي هم نه قتلوي. جاهلیت زمانه کې جنۍ چې به وشو نو هغه به یې قتلوله او کله کله به د فقیرۍ د یرې نه د لوږې د لاسه هلکان به یې وژل. نو دا زنانه بیعت کوي ولا یقتلن اولادهن تا سره وعده کوي او بیعت کوي چې دوی به نه وژني خپل بچي ولا یأتین ببهتان یفترینه او دوی وعده کوي بیعت کوي چې دوی به راتګ نه کوي په بهتان باندې په یو دروغو باندې یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن چې تړي دوی بین ایدیهن و ارجلهن په منځ د دوو لاسونو د دوو خپو د دوی کې په چا دروغ تړل دعوه کول د دروغو ګواهي د دروغو قسم بین ایدیهن دوه لاسونه و ارجلهن او دوه خپې یو بنده دا نه وایي چې دا زه څه ویم زه څه کوم ما نه څوک خبر نه وي. د قیامت پر ورځ لاسونه به هم ګویي کوي او خپې به هم ګویي کوي. الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم. لاسونه او خپې به ګواهي کوي. نو ته دا مه وایه چې زه یوازې یم او زه چې څوک کوم ما نه څوک خبر نه لري. دوه لاسونه او دوه خپې څلور ګوان په تا هر وخت موجود دي. نو دا زنانه به دروغ نه وایي بیعت کوي پیغمبر علیه السلام سره دروغ به نه وایي داسې به نه کوي چې بچی یې شوی دی د بل سړي نه او نسبت یې خپل خاوند ته کوي چې دا زما د خاوند دی خاوند یې ته نه دی خبر دی د بل طرف اغلا کړې ده نو دا بهتان دی دا بني. ولا یعصینک فی معروف او دوی ستا نافرماني هم نه کوي فی معروف په نیک کار کې نو چې دا وعده در سره کوي فبایعهن نو ته د دوی سره بیعت وکړه واستغفر لهن الله او دوی دپاره الله نه بخنه هم وغواړه ان الله غفور رحیم بېشک الله پاک بخونکی او مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتولوا قوما تاسو دوستی مکوئ د داسې قوم سره غضب الله علیهم چې الله غصه او غضب په هغوی باندې کړی دی. قد یئسوا من الآخرة دغه کافر نه امید شوي دي د آخرت نه کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څرنګه چې کافران د قبرونو والو نه نا امید شوي دي. د منکرینو دا توقع نشته چې د قبر نه به څوک راپاسي او دویمه زندگی به شروع شي او یو بل سره به ملو شي. نو دا کافران هم دقه شانتې نا امید دي.
او بعض مفسرین وی من اصحاب القبور وی دا د کافرو بیان دی چې څنګه کافر قبر ته ورسیږي نو په دغه ځای کې دی د الله د مهربانۍ نه بالکل نا امیده شو. دغه شانتې دا کافران څنګه چې د قبر کې کافر د الله د رحمت نه بالکل نا امیده دی نو داسې دا کافران د آخرت نه نا امیده دي، آخرت نشته دی. قد یئسوا من الآخرة، دغه کافر چې په غضب امید لري د قبرونو والونه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. سورة الصف مدنية وهي 14 آية وفيها ركوعان. سورة الصف مدنی سورت مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. پدې کې 14 آیاتونه دي او 2 رکوع دي. دا آیاتونو شان نزول ادا سے دی کہ صحابہ کرام یو څو کسان خپلو کې خبرې اترې کولې، وایي که موږ ته معلومه شي چې د الله په نزد د ټولو نه زیات محبوب عمل کم یو دی نو موږ به خامخا په هغې باندې عمل کوو. دا بعض حضراتو داسې الفاظ اوریدلی شوي که موږ ته احب الاعمال عند الله معلوم شي، هغه عمل چې د الله په نزد د ټولو نه زیات محبوب دی که دا موږ ته معلوم شي نو موږ به خپل جان او خپل مال ټول پې قربان کوو، خو هغه به خامخا کوو. دې حضراتو خپلو کې په جمع دا مذاکره کوله او غوښتلې چې داسې یو صاحب مقرر کو چې هغه پیغمبر علیه السلام له ورشي او تپوس ترنه وکړي چې هغه بهترین او د الله محبوب عمل کم یو دی، خو چا همت نشو کولی چې پیغمبر علیه السلام ته به څوک مخکې کېږي. دوی لا په دغه حال باندې موجودو
چې پیغمبر علیه السلام دغه کسان یو په یو نمونه واغشتل او راوی غوستل. داسې معلومیږي چې په وحی باندې پیغمبر علیه السلام ته د دوی دا اجتماع او دا خبرې الله خولی دي. نو چې کله پیغمبر علیه السلام ټول را اغوستل حاضر یې کړل نو پیغمبر علیه السلام سوره صف تلاوت وکړ او دا په دغه وخت کې نازل شوی. په دې صورت کې دا خبره وښول شوله چې احب الاعمال هغه د الله په نسبت باندې ډېر خوښ عمل چې تاسو تلاش کوئ هغه جهاد فی سبیل الله دی. ورسره د دوی دا خبره وویل شوله چې دوی وایي که موږ ته معلومه شو نو موږ به پې خامخا عمل کوو، خپله مرانه به ښیو. نو دا قسمه خبرې یو قسم لا دعوه کولو چې موږ داسې کار کولی شو. نو دې بزرګانو ته په دې باندې یو تنبیه ورکړی شوله چې مؤمن دپاره داسې دعوه کول مناسب نه دي. دې مؤمن ته څه پته لګي چې دې به د خپله اراده پوره کړی شي او که نه. دته به اسباب برابر کړی شي د دې کارونو کولو، که نه دې کې به څه رکاوټ وي که رکاوټ به نه وي. نو دا د دې بنده اختیار کې نه دي. کله کله د انسان خپل لاسونه، خپل خپې، خپل اندامونه، بلکې کله بنده ته خپل زړه په خپل اختیار کې ني. نو خپل پیغمبر علیه السلام تم الله پاک تلقین ورکړی دی چې کم کار کول غواړې نو داسې مه وایه چې سبا به کومه، بلکې انشاء الله به ورسره وی. ته خو وی چې سبا به کوم او که ستا د وسه بار شي نه شي کولی. نو الله فرمایي لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. لا تقولن لشیء مه وایه د یو شي په باره کې انی فاعل ذلک غدا چې زه به سبا دا کار کوم، الا ان یشاء الله مگر ان شاء الله ورسره وایي که الله ته منظوري نو بکم. نو د صحابه کرامو نیت او قصد اراده خو د دعوې نه وه، خو شکل یې د دعوې جوړ کړی او دا دعوه د الله ناخوښه وه چې یو بنده د یو کار کولو دعوه وکړي چې زه به وکړمه. نو د الله اراده ورسره شامله که ان شاء الله ووایه. نو د تنبیه دپاره دا آیات راغی چې یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ولې هغه خبره کوئ چې کولی نه شئ. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ډېره لویه د بېزارۍ خبره د الله په نیز باندې چې تاسو وایئ او کولی نه شئ. نو کم کار چې کولی نه شي نو دعوې ولې کوې؟ نو دې نه معلومیږي چې د داسې کار دعوه کول منع دي. چې د هغې اراده د انسان په زړه کې ني، چې د کم کار بنده په زړه کې اراده نه وي او دی وایي چې زه کوم، نو داسې دعوه کول منع دي، ځکه دا خو دروغ دي. او د دروغ دعوه مناسب نه ده. ظاهره ده چې شان نزول کې کومه واقعه ذکر شوله د صحابه کرامو مذاکره وه، داسې نه وه چې په زړه کې د کولو اراده نه وه او دعوه کوي.
صحابه کرامو د کولو اراده وا، خدا خبر را الله خوښه نشوله. ځکه چې دی کې په خپل ځان باندې او په خپل نفس باندې بروسه وه چې موږ به فلانې کار وکړو، او دا د بندګۍ خلاف ده. ته په ځان بروسه ولې کې، په الله بروسه وکړه. چې یو کار کې نو د وینا ضرورت نشته، خو چې مقرره نو ویکا، او که د یو مصلحت د وجې د دغه کار د کولو خبره ته کې نو ان شاء الله ورسره ووایه. دې ځای نه اوس یو مسله معلومه شوله چې د یو داسې کار دعوه کول چې د بنده په زړه کې د کولو اراده قدرې م نه وي او دې دعوه کوي، نو دا ګناه کبیره ده، الله پې ناراضه کېږي. کبر مقتا عند الله. یو کار نه کې او د خلکو مخکې زه به فلانې کار کوم او زما دا اراده ده، او زړه کې دې دا وي چې نه کومه، نو دا ګناه کبیره ده، خو دروغ وی. او که د کولو اراده د زړه کې وي، نو په خپل قوت او قدرت بروسه کول مناسب نه دی. دا کار مکروه دی چې زه به داسې وکړم او زه به داسې، ها ان شاء الله ورسره ووایه. دې ده کې یو خبره ده، یو دعوه ده او یو دعوت دی، دې دواړو کې فرق دی. دا کم آیات او دا تفسیر چې بیان شو د دې تعلق د دعوی سره دی چې کم کار بنده نه کول غواړي، نو د هغې دعوه کول د الله په نزد د ناراضتیا سبب دی. چې کم کار بنده نه کول غواړي او د هغې دعوه کوي چې دا به کوم، نو دا د ناراضتیا د الله سبب دی، دروغ دی. البته وعظ او نصیحت کول، چاله د نیکۍ دعوت ورکول، چاته نصیحت کول، چې یو بنده په خپله نشي کولی نو بل ته نصیحت کولی شي، بل ته دعوت ورکولی شي. یو بنده په خپله یو کار نشي کولی خو بل ته وایي دا نیک کار دی او دا کوه او دې کې دونه ثواب دی، نو دا کوه. که خپله نشي کولی هم بل ته ووایه چې دا کار وکړه. نو هغه دې آیات مضمون کې شامل نه دی، او د هغې احکام نورو آیاتونو کې او احادیثو کې ذکر دي. مثلا الله فرمایي اتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو نورو خلکو ته د نیکۍ حکم کوئ، وتنسون انفسکم، او ځانونه مې ایر کړي دي، په خپله به عمل وکړه، نو بل ته ووایه. نو دې آیات کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر او وعظ کولو والا ته په دې یو پوټې هغوی شرمنده کولی شي. ګوره په خپله باندې د نیکۍ امر خلکو ته کوي او په خپله امر په دې عمل نه کوي، چې کم د نیکۍ امر بل ته کوي نو اول پې په خپله عمل وکړه، نو دا بنده یو پوټې شرمنده کړی شو، یعنې اول په خپله عمل وکړه. مقصد دا چې بل ته نصیحت کې، نو د نصیحت کې ځان د ټولو نه مخکې وګڼه، ځان ته نصیحت وکړه، په خپل هم دا نیک کار وکړه. خو دا مطلب یې نه دی چې په خپله نشي کولی نو بل ته مه وایه، د بالکل مطلب نه دی چې یو نیک کار په خپله نشي کولی نو بل ته مه وایه، دی مطلب نه دی. نو دې نه معلومیږي چې یو بنده ته د یو نیک کار په خپله توفیق او همت ملو نه دی، نو بل ته د نیکۍ او د نصیحت خبره سلسله دې نه پرېږدي، کوي دی بل ته دې وایي، امید دی چې د دې وعظ او نصیحت د برکته دله به هم الله توفیق د نیکۍ ورکړي. البته که دغه عمل کول واجب
یا سنت موقت په درجه کې وي نو دا ځان پیمانه او ملامته ګڼل دا واجب دي چې ته په خپله نه کې او بل ته وایې چې وکړه او دغه کار واجب وي یا سنت موقت وي نو ځان ملامته ګڼل سنت او واجب دي او کدا کم کار چې ته بل ته وایې وکړه او دا مستحب دی او تی په خپله نه کې نو ځان ملامته ګڼل هم مستحب دی سبح لله ما في السماوات وما في الارض تسبیح وی پاکی بیانی اللہ پاک لرما اغا مخلوق فی السماوات چې اسمانونو کری وما فی الارض و اغا مخلوق چې پدیز مکہ کری وهو العزیز الحکیم او دا اللہ پاک زبردست و حکمت والا دے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون ولی وای تاسو هغه خبره چې په خپل په عمل نه کوئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لم تقولون ولی تاسو وای ما هغه خبره لا تفعلون چې په خپل نه کوئ کبر مقتا عند الله دیر دا بیزاره خبر دا اللہ پا نزبانے ان تقولو چی تاسو وائے ما اغا خبر لا تفعلون چی کوینا ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنهم بنیان مرصوص صحابہ کرامو چی خپل منز کی مشورے کولے چې کم یو عمل چې الله ته ډېر زیات محبوب دی او موږ به پې عمل کوو نو هغه محبوب عمل الله پاک بیانوي ان الله يحب الذين بشک الله پاک خوخی يحب الذين خوخی هغه خلق يقاتلون في سبيله چې هغوی جهاد کوي د الله په لار کې صفا قطار قطار كأنهم بنيان مرصوص لکه چې دا آبادی دا یو بل سره ورغلی كأنهم بنيان مرصوص بنیان مرصوص هغه محبوب عمل کہ اللہ تا ډیر خوښ دی هغه جهاد دی او په جهاد کې داسې ودرېږه چې دا مسلمانان یو بل سره جغت وي د یو بل سره داسې لکه دا دیوال د خښتو چې جوړ دا خښتې یو بل کې ورغلي وي که دا جدا جدا وي نو دیوال او مکان ته جوړیږي نه خو دا خښتې یو بل سره یو بل کې ورننوځي نو مضبوطی شي یو بل سره ورغلی لکه چې دا دیوال دی یو تر بله ورغلی دی مرصوص تړلی یو بل سره ورغلی او لفظي معنی یې قلعی ورکړی شوی ویلی کړي سکه د ویلی کړي سکې دیوال دا به څونه مضبوطي دا مسلمانان دی د ویلی کړي سکې په شان مضبوط دیوال دشمن ته مخامخ ودرېږي نو دې دی کې ته مراد محکموالی دی یا مرصوص دا اجزا چې یو بل سره یو شي ته به وایې چې لکه دا یوه ټوکړه ده د مختلفو اجزاو جوړ نه بلکې دا یوه ټوکړه ده نو رسیس جخت او پیوستو خانو ته هم وایي
چې منځ کې جداوالی او خالیوالی نه. نو دا صفونه یو بل سره د جنگ په وخت کې پیوست جوړ کړي چې منځ کې کلوالی پاتې نشي. نو مضبوطه قلا شئ، خپلو ملګرو سره جغد او کلک ودرېږئ، لکه څنګه چې آبادي یو بل سره پیوستی نو دقه شانتې یو بل سره مضبوط ودرېږئ. ان الله يحب الذين، بیشک اللہ پاک خوخی اغا خلق یقاتلون فی سبیلہ کہ وہ جنگ کی جہاد کی دا اللہ پلار کے صفن قطار کأنہم لکچدوی بنیان مرصوص دیوال دے دویلی کڑی سکے یا دیوال دے یو بل سر کلک ورغل مضبوط. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اغا وخیات کا قال موسیٰ چی موسیٰ علیہ السلام فرمائے لقومه خپل قوم تا یا قوم ایزما قوما لِمَ تُؤْذُونَنِي تاسو ما تا تکلیف ولی را رسوے ولی می تنگوے وقد تعلمون پتحقیق سر تاسو خپوئے گے در تا معلوم دا انی رسول اللہ علیکم چیز تاسو تا دا اللہ را لے گلے پیغمبر یما خپوئے گے چیز پیغمبر یم نما ولی تنگوے واضح معجزات در تخیم پزلکم پوخ یقین دے چی دا اللہ رشتینی پیغمبر دے بیا دا نامناسب حرکات ما سر ولی کوئے پا لگے لگے خبر باندے ما ولی پازابوئے گستاخانہ حرکات ولی کوئے زمیو اللہ تب لم تاسو دسقی عبادت ولی کوئے زدہ یو اللہ صفات بیانوم تراتوے چی دے کافر سر خدایان دی بیش میرا مخیط سجدوتے ایخیری دقا سے منگلم یو بود جوڑ کا سجدوتو دے قوم تو گو را دے خلکو تا ارچا تا بوتان پراتری منگلم دقا شانتے سبوت جوڑ کا مخیط ایراتا کیر چی منز و تکو عبادت و تکو کلا دا تویم چی کافر سر جہادو کے نو بزدل خلکے نو ما ته چې فذهب انت وربک فقاتلا تلال شوستا خدای دې لال شو جنگ دیو کی انا ها هنا قائدون من بدل تناسو لک سوچو کہ پدې خبرو به زماز لا خفه کیږي نه نو دا چې ګډې وړې خبرې ولې کوي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اغا وخیات کچی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم توویل یا قوم ایزما قوما لِمَ تُؤْذُونَنِي تاسو ما تا ولی تکلیف را کوئے وقد تعلمون او پتحقیق سر تاسو تا علم دے انی رسول اللہ جزد اللہ رسول یم الیکم تاسو تا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم ہر کل چی دوی کاگشو دا حق دلاری نکاگشو ازاغ اللہ قلوبهم اللہ دا دوی ظلو نکاگکل چی کل دوی دا حق نووڑی دل اللہ والا دا ظلو نموارول واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ ہدایت نکی نافرمان قوم تا دا چا ظلو نسخ شو تور شو اللہ دا سے خلقو تا ہدایت نکی کہ پہارا خبر پیغمبر چیڑی زدور سر کئی اللہ ورطا ہدایت نہ کئی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. وَإِذْ قَالَ اغا وقیات کے چھو فرمائل عیسی ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام چیزوی دے بی بی مریم دے اغا پل قوم تویل یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو
انی رسول اللہ الیکم زخطاسو تا اللہ دا طرف راغل پیغمبر یما مصدقا لما بین یدی من التورات ز تصدیق کون کی یما لما دا اغی کتاب بین یدی چی زمان مخکری من التورات چی اغی تورات تی ومبشرا برسول ز خوش خبری در کون کی یما تاسو تا برسول دیو پیغمبر یاتی من بعدی چی اغی زمان رست رازی اسمه احمد دا اغنم با احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاءهم بالبینات ہر کلچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑو دویتا بالبینات پواضح دلائل و نشانات سر قالوا هذا سحر مبین ویداخ کار جادو دے یا عیسیٰ علیہ السلام چی واضح دلائل نشانات روڑل چی پاگے کے خوشخبری دا پیغمبر علیہ السلام دا دوی ویداخ کار جادو عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر دے دا بنی اسرائیلو چی دین پس دا بنی اسرائیلو بل پیغمبر نرازی آداغے نرستو بنی اسماعیل کے محمد الرسول اللہ بتشریف روڑی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام دا زان دا مخ کی کتابونو تصدیق کرے او دراتلن کے زیر ورکی ہر یو پیغمبر دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کرے دا تمام پیغمبرانو زمان دا پیغمبر علیہ السلام دراتلو زیر ورکڑے وی خو پکم وضاحت سرا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام خوشخبری ورکڑے دا دے طریقے بانے بلچا خوشخبری ندا ورکڑے شاید چھ وجہ دارا کہ عیسیٰ علیہ السلام پسے دیر لگ زمانہ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا او دا پیغمبر علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام ترمنزا بل پیغمبر نشتا یہود و نصارا غفلت پکیو جرمون پکیو کتاب کے تحریف کرے دے رد و بدلے کرے دے اصلی نسخہ دا تورات دا انجیل یوم پا طول دنیا کی اس نشتا خو بیا پا دا گڑو وڑو کتابونو کے ہم دا پیغمبر علیہ السلام ذکر شتا تورات انجیل رد و بدل پکی شوی دے خو سرد دے رد و بدل بیا ہم دا پیغمبر علیہ السلام ذکر پا تورات و پا انجیل کی شتا او پاگے کے دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک راغل دے فارقلیت نم راغل دے فارقلیت او دا فارقلیت پمانا دا احمد دے او دا عیسیٰ علیہ السلام پیشنگوئی دا ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اغا وقیات کے چھ عیسیٰ علیہ السلام چزوید بی بی مریم دے اغا بنی اسرائیل تویل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ زدہ اللہ رسول یم علیکم تاستا مصدقا تصدیق کون کی ملما دا اغی کتاب بین یدیا چھ دمان مخ کرے اغا من التورات تورات دے ومبشرا برسول زان نرستو زیر درک ان کی امتاتو تا برسول لیو پیغمبر یاتی من بعد اسمه احمد اب زمان نرستو تشریف روڑی نم دا اغب احمد وی احمد نم دے نمک چا اخنو دا دن بیزلو دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک
احمد کې خودې شو. مور بی بی ولا احمد نومې خېده او نیکه ورله محمد نومې خېده. د پیغمبر علیه السلام نور نومونه هم ګڼ شته. فلما جاءهم بالبينات هر کله چې عیسی علیه السلام واضح نشانات راوړل یا پیغمبر علیہ السلام واضح نشانات راوړل قالوا هذا سحر مبین دې خلکو ویل دا خو ښکاره جادو دی. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب څوک دې زیات ظالم یعنی نشته دې زیات ظالم ممن دا هغه چانه افترى على الله الكذب چې په الله دروغ تړي وهو يدعى الى الاسلام الله له چې دې بلل کېږي اسلام طرف ته چې دته ویلی شي چې مسلمان شه نو دې حق پټ کېو ته دروغو خبرې وکړي پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړو نه انکار کوي. ومن اظلم څوک دې زیات ظالم یعنی نشته دې زیات ظالم ممن د هغه چانه افترى على الله الكذب چې په الله پاک باندې دروغ تړي وهو يدعى الى الاسلام او دې بلل کېږي اسلام طرف ته نو دې اسلام نه مانی انکار کوي. والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم هدایت نه مني الله ورته هدایت نه کوي. پیغمبر علیہ السلام یو نور دی قرآن یو نور دی دین اسلام نور دی نو دا خلق د اسلام خلاف پروپیګنډې کوي د پیغمبر علیہ السلام د قرآن خلاف ګډې وډې خبرې کوي غلطې پروپیګنډې کوي. نو په دې غلطو پروپیګنډو دوی وایي چې اسلام به ختم شي مسلمان به ختم شي قرآن به ختم شي نه دوی به ختم شي نه به قرآن ختمیږي او نه به دین اسلام ختمیږي. بافواههم دوی په خپلو خولو باندې د قرآن او د پیغمبر علیہ السلام خلاف پروپیګنډې کوي او دوی وینن دی که سبا د اسلام به ختم شي خو الله اسلام ختمی نه. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ دوی ارادہ لري لیطفئوا چې مړکی نور الله د الله نور بافواههم پخپل خلو باندې والله متم نوره الله پورا کون کې د خپل نور ولو کرہ الکافرون اگر که کافر بدګنی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق دا الله غزاد ته ارسل رسوله چې خپل پیغمبر را لېږلی دی بالهدى په هدایت سره ودین الحق او په سچ دین سره حق او سچ دین یې ورکړی دی لیظهره علی الدین کله چې پوره کړي د لره علی الدین کله په ټولو دینونو باندې چې غالب کی د لره په ټولو دینونو باندې ولو کرہ المشرکون اگر که مشرکان بدګنی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم سورة الصف اتیشتما سپارہ لسم نمبر آیات یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تاسو ته اوخیمو تجارت تنجیکم من عذاب علیم چې هغه تاسو ته نجات درکړي د دردناک عذاب نه تؤمنون بالله ورسوله هغه تجارت چې تاسو ته په عذاب علیم نه نجات ملاویږي هغه دار چې تاسو ایمان وروړئ په الله د الله پر رسول وتجاهدون فی سبیل الله او تاسو جهاد وکړئ د الله په لار کې په خپل مال او په جان باندې یغفر لکم دا تجارت چې ته په مال او په جان کې د الله په لار کې نو دا تا لپاره غوره دي خو که په ته پوهېږې تا ته به الله بخښنه وکړي ستا د ګناهونو او جنت ته به د داخل کړي د جنت هغه لازوال نعمتونو ته دین اسلام به الله پاک غالب کوي دا د الله کار دی خو ستا ډیوټي دا ده چې ته په خپل ایمان باندې برابر مستقیم ودرېږه او په دې لار کې که تا ته څه رکاوټ راځي هغه رکاوټونه ختموه که د مال په قربانۍ کېږي او که د جان په قربانۍ باندې کېږي هغه رکاوټونه ختم کا مال و جان سره جهاد وکړه نو دا یو تجارت دی دې ته الله پاک تجارت ویلی دی هل ادلکم علی تجارت یو تجارت د توخیم اوس دې تجارت کې کله به هم خساره نه وي تاوان به نه وي په دنیا کې خلک بې شمېره قسمه کاروبارونه کوي تجارتونه کوي خپله سرمایه په هغې کې لګوي صرف یو امید وي چې زما به ګټه وشي او د ده دا مال به د ختمېدو نه د ضایع کېدو نه بچ شي او بیا دا ګټه د ده او د ده د اهل و عیال په سخت وخت کې په کار به راشي او د ده به حفاظت وکړي خو د دې برعکس مؤمن خپل جان او مال په یو داسې تجارت کې لګوي چې د دنیا د څو ورځو د غریبۍ نه بلکې د آخرت د غریبۍ نه بچ کوي د دردناک عذاب نه
او د تباہ کن خساری نے بچ گئی. نو که بنده فکر وکړي نو دا تجارت د دنیا د تمام تجارتونو نه بهتر دی او د دې نفع کامل مغفرت دی او همیشه د جنت خوشحالی دی. د دې نه لویه کامیابي بله نشته. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت آیا ز اخیم تاسو تا یو تجارت و سوداگری تنجیکم من عذاب علیم چې هغه نجات درکوي تاسو ته من عذاب علیم د دردناک عذابنا. دا تجارت د دردناک عذاب نه نجات درکوي. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون تاسو با ایمان روڑے پا اللہ پاک باندے ورسوله او دا اللہ پا رسول باندے او وتجاهدون فی سبیل اللہ او تاسو با جہاد کوئے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے بے اموالکم و انفسکم پخپلو مالونو باندے او پخپلو زانونو باندے با جہاد کوئے فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم دا کار ستاسو دا پارا غور دے و بہتر دی ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گے. یغفر لکم ذنوبکم اللہ ببخنو کی تاسو تستاسو دا گناہنو او یدخلکم جنات او تاسو به داخل کی د جنت هغه باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې جاری به وی لاندې د هغې نه نهرونه او مساکن طیبة فی جنات عدن داخل به کی تاسو داسې ځای د اوسېدو ته طیبة چې پاکیزه به وي یدخلکم جنات و مساکنا تاسو به داخل کی د جنت باغونو ته او هغې ځایونو ته طیبتن چې هغه ډېر پاکیزه دي فی جنات عدن په جنت عدن کې به تاسو دغه ښکلې ځایونو ته داخل کی. د جنت ځایونه ټول ښکلي دي ټول پاکیزه دي. الله به پکې مؤمنان آبادوي او دا پکې یو اعلی مقام دی په جنت عدن کې مساکن طیبه یو اعلی مقام دی. پیغمبر علیہ السلام نا تپوس شوی دی مساکن طیبة فی جنات عدن دا جنت عدن څه شی دی دا ښکلې پاکیزه مکانات پکې څنګه کم کم خوشحالی او نعمتونه به پکې. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی قصر من لؤلؤة دا به د یوې مرغلرې نه جوړه یو بنګله وي. قصر من لؤلؤة د یوې مرغلرې نه جوړه یو بنګله ده. فی ذلک القصر 70 دارا من یاقوتة حمراء په دې بنګله دننه به 80 کورونه وي د سرو یاقوتو به جوړ وي. د یوه دانه ده مرغله ده په هغې کې دننه 80 کورونه دي من یاقوتة حمراء د سرو یاقوتو نه جوړ دي. کور به څومره فی کل دار 70 بیتا من زمردة خضراء بیا په هر یو کور کې به 80 کمرې وي. فی کل دار 70 بیتا په هر یو کور کې 80 کمرې دي. هره کمره به د څه جوړوي من زمردة خضراء د شنو زمردو نه به جوړوي هر یو کمره. کمره څونه ده او څه پکې دي. فی کل بیت 70 سریرا په هره کمره کې 80 کټونه به وي 80 تختونه به وي
علا کل سریر 70 فراشا بیا په هر یو تخت باندې او یا فراشه به پراته وي او یا قالینه پې پراته وي. من کل لون رنگارنگ هر قسم رنگونه به پکې. على كل فراش زوجة من الحور العين بیا په هر یو فرش باندې یو بیبي به وي چې هغه د غټو سترګو والا ده، حور العين خشته بیبي به وي. او بل روایت کې دي وفي روایت في كل بيت 70 مائده، په هر یو کمره کې به او یاد رستخانه ویړوي. على كل مائده 70 لونا من طعام، په هر دسترخوان باندې او یا قسمه طعامونه به پراته وي. دلته د کرې کورم نه مومي، هلته دا دونه بې شماره نعمتونه درته ملاویږي. او بیا ستا د خوشحالۍ لپاره حور العین هغوی را جمع شوي تا به خوشحالۍ. پیغمبر علیه السلام شب معراج کې د جنت دا نندارې کتلي دي. پیغمبر علیہ السلام چې ورلې حوران را جمع شوي وي، یو اجتماع یې کړې وه، هغوی د یو بل سره بیا په ښکلې آواز باندې سندرې ویلې. نو حدیث مبارک کې راغلی دي ان فی الجنة لمجتمعا للحور العین، په جنت کې یو اجتماع به وي د حور العین، یو اجتماع جوړه شوې ده. حور العین پکې را جمع دي. یرفعن باصوات، هغوی خپل اوچت آواز باندې سندرې ویلې، داسې خشته سندرې وې لم یسمعن الخلائق مثلها، چې د مخلوق د هغې په شانتې چرم اورېدلي نه دي. هغه جنت بیبیانې لګیا دي، هغوی سندرې وي نحن الخالدات فلا نبید ابدا، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن الراضيات فلا نسخط ابدا، طوبى لمن كان لنا وكنا له. نور به سره لګي لا اله الا الله لا اله الا الله، نحن الخالدات فلا نبید ابدا، من به همیشه په دې جنتونو کې یو، فلا نبیدو ابدا چرې به هلاک کیږو نه. نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، من به همیشه په نعمتونو د جنت کې یو، فلا نبأس ابدا چرې به فقیران کیږو نه. نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، من به د خپلو خاوندانو نه همیشه خوشحاله یو، چرې به ورسره ناراضه کیږو نه او غصې به ورته نه کوو. طوبى لمن كان لنا وكنا له، خوشحالي او خوشخبری او مبارکباد هغه چا دپاره چې هغوی زموږ دپاره دي او موږ د هغوی دپاره یو. مخکې نه ایډوانس مبارکباد هم ورته وایي. دا جنت عدن دی، الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. نو تجارت وکړه د الله سره، خپل مال او جان د الله په لار کې ولګو، جهاد وکړه. نو د جهاد بدله به الله درکوي. یغفر لکم ذنوبکم، الله به وبخي تاسو ته ستاسو ګناهونه، ویدخلکم جنات، داخل به کی تاسو لره د جنت هغې باغونو ته تجري من تحتها الانهارو، چې جاري به وي لاندې د هغې نه نهرونه، د شاتو د شرابو د پیو د اوبو، 4 قسمه نهرونه به جاري وي. ومساکن طیبة فی جنات عدن، هغه د جنت خشته مکاناتو ته به هم داخل کی، طیبة چې پاکیزه دي، فی جنات عدن په جنت عدن کې به وي. ذالک الفوز العظیم، دا پورا لویه کامیابی او مراد مندلی، دا یو نعمت. واخرى تحبونها، یو بل نعمت بم الله درکوي تاسو ته، تحبونها چې تاسو هغه محبوب ګڼئ. نصر من الله وفتح قریب، نصر من الله چې د الله د طرف نه امداد دی، وفتح قریب او نزدې کامیابی ده. اصلی کامیابی خو د آخرت ته،
چې د هغې په مخ کې دا ټوله دنیا د دې حکومتونه هېڅ نوم نه دي. خو په دنیا کې چې طبعا ستاسو یو شی خوښ دی اب هم درله درکوي، او هغه په دنیا کې چې ستاسو کوم شی خوښ دی هغه نصر من الله و فتح قریب، د الله امداد او نږدې فتحه. اوس دا وعده الله پاک پیغمبر علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام ملګرو سره په دنیا کې پوره کړې ده. ډېر لوی امداد یې ورسره کړی دی. او نن ممتاز سره اقا وعده د الله ده، خو ته ځان په هغې درجه کې راوله. یو کره مؤمن د ځان نه جوړ کا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، هم تاسو به اعلی بالا برتر به هم تاسو وې، خو شرط دا دی چې ان کنتم مؤمنین که ته کامل مؤمن شوې. وبشر المؤمنین، او زیری ورکه مؤمنانو ته. دا یو مستقل بل انعام والا. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، تاسو دا اللہ دا دین امدادیان شے، امداد کون کی شے، دا اللہ دا دین دا اللہ دا پیغمبر مددگار جوڑ شے. پدې باندې عمل د پیغمبر علیه السلام ملګرو کړی دی چې انصار د الله د دین او د الله د پیغمبر شو، او بیا د هغوی نوم هم انصار کېښوده شو. د مدینې منورې خلک انصار د مدینې دي. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله، لکه څنګه چې فرمایلی دي عیسی علیه السلام چې زوی د بی بی مریم دی للحواریین خپلو ملګرو ته. حواریین جمع حواری ده، او حواری خالص مخلص دوستان. چې هیڅ قسم عیب پکې نه وي. عیسی علیه السلام باندې چې چا ایمان راوړی هغې ته حواریین وي. دا 12 کسانو. دې آیات کې د عیسی علیه السلام د زمانې واقعه ذکر کېږي او د موجوده مسلمانانو ته پکې یو ترغیب ورکېږي چې د الله د دین مدد دپاره تیار شي. لکه څنګه چې عیسی علیه السلام دشمنانو نه تنګ شو، نو ملګرو ته یې من انصاري الی الله، د الله د دین د اشاعت دپاره زما مددګار به څوک شي. نو دا 12 کسان دوی د خپلې وفادارۍ عهد کړی دی، وعده کړې ده. او بیا د عیسی علیه السلام د دین د اشاعت دپاره خپل خدمات پیش کړي دي. مسلمان لم پکار دی چې د الله د دین انصار او مددگار جوړ شي. د پیغمبر علیه السلام ملګري د دې حکم د تعمیل لپاره دومره وړاندې شوي دي چې د بابا آدم نه تر قیامته پورې هیڅ څوک داسې ملګري خولی نه شي. د پیغمبر علیه السلام د ملګرو په شان ملګري به څوک پیش نه کړي د بابا آدم علیه السلام نه واله قیامته پورې. د عرب او د عجمو دشمني په بیه ځان له واغشته، خو د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا خوښه کړله. هر قسمه سختی تکلیف یې برداشت کړ، مال جان اولاد یې قربان کړل. آخر کې الله فتح او نصرت والا ورکړ، په دشمنانو باندې غالب کړل. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، څنګه چې عیسی علیه السلام او فرمایل للحواریین خپل خالص ملګرو ته من انصاری الی الله، څوک د مددګار زما الی الله د الله د دین دپاره. قال الحواریون نحن انصار الله، او الملګرو ته عیسی علیه السلام نحن انصار الله، موږ د الله د دین مددګار یو. فآمنت طائفة من بني اسرائیل، نو پس ایمان راوړو
طائفة من بني اسرائیل یو طائفی د بنی اسرائیلنا وکفرت طائفه او کفر که یو طائفه یوی ڈلی ایمان روڑو بلی ڈلی کفر که. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ دا عیسیٰ علیہ السلام دنیا نا بر تشریف یوڑ اسمانونو تا نو عیسایان دری ڈلی شو یو ڈل دا سے وچاگوی وی عیسیٰ علیہ السلام پخپل اللہ دزمکن اسمان تو خط عیسیٰ علیہ السلام خپل اللہ دا کافر شو. دویم ڈل دا اغوی وی عیسیٰ علیہ السلام دا پخپل خدای ندے خدا خدای زوی دے او اللہ پور تو خیجو دا ڈلم کافرہ. او دریم ڈلا اغوی وی عیسیٰ علیہ السلام نہ خدای دی نہ دا خدای زوی دی بلکہ دا اللہ بندہ دی او دا اللہ رسول دی. اللہ دا دشمنانو نہ محفوظ کا اسمان تے خیجو دا ڈلا پکے مومنان دی. بیا دے دریو ڈلو سرا عوام مرگری شوی دی او یو بل سرا اختلافات زیادے دل قتل و قتال تا نوبت را رسید دی. او بیا دا دو کافر ڈلی پا مومنانو ڈلی باندے غالب شو. دا دو کافر ڈلی کہ عیسیٰ علیہ السلام پخپل خدای دے اسمان سلام او بلا ڈلی ہوئی چی خدای ندے خدا خدای زوی دے اسمان تے اخی جو دا ڈلی پا دے مومن ڈلی باندے غالب راغلے تردی کہ اللہ خپل آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراؤ لے گا او پیغمبر علیہ السلام دا دے مومن ڈلے تائید کرے لے او آخر کے دوی کامیاب شوی دی او دا کافر ڈلے مغلوب پاتے شوی. قال الحواریون نحن انصار اللہ خالص مرگر دا عیسیٰ علیہ السلام ویل نحن انصار اللہ من دا اللہ دا دین مددگاریو. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل پس ایمان روڑو یو ڈلی دا بنی اسرائیلنا وکفرت طائفہ او کفرو کیوی ڈلی فأیدنا الذین آمنوا پس منگا قوت ورک اغی خلقو تا چی ایمان روڑے دے علا عدوهم داوی پا دشمنانو باندے اغا ڈالا پیغمبر علیہ السلام باندے ایمان روڑا او اللہ والا تائید ورک قوت ورک فاصبحوا ظاہرین پس اگر دی دل دوی غالب دا مومنان بیا غالب شپاوی باندے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.